نو اللہ فرمائی سوک چھ ما تنہا یادی زان لیادی زی زان لیادوں اور سوک چھ ما مجلس کے یادی زی پا مجلس کے یادوں اللہ پاک فرشتو توی زما فرشتو اگورے زما بند لگیا دے زما ذکر کی زمارو ما ابتدا کے عرض کچھ عمل دیر آسان دے اور ثواب دیر زیاد دے لکہ کم انسان چیا مجلس کی یولوے انسان دا ذکر کئی اور دے خبر شن پاگے سونا خوشحالی کی چہرہ بادشاہ زما ذکر دا وزیران پا مجلس کے اوکو وزیر اعظم زما ذکر دا بادشاہان پا مجلس کے اوکو نو اللہ رب العزت چھ دا طول بادشاہان بادشاہ دے آگا چی بیا دا چا ذکر کئی نو دا بسمر خوش قسمت انسانی اور بیا چی کم مجلس کی اللہ پاک دا ذکر کون کو انسانانو ذکر کئی نو آگا مجلس تو نا آلہ دے دا دے وجہ ما عرض کہو چی عمل دے آسان ثواب دیر دیاتے اور زمانو کم انسان چی دا اللہ ذکر کئی دا انسان جوندے دے اور دا دے انسان ظلم جوندے دے اور کم انسان چی دا اللہ دا ذکر نہ غافل دے دا خدای ذکر نہ کئی دا انسان دا اللہ پا نظر کے مر دے دا ظلم مر دے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دیر بے بزرگ پیر شوے دے یا سارے دا ملاقات لروان شو دیر خلق دا سی دنیکانو بزرگانو ملاقات تا داغی مجلس کے لگ وقت رولو دا پا رضی اللہ پاک ثوابونو ورکی داغا بزرگانو داغا مجلس اثر پہ باندی کی دے پلار چھ روان دے نستڑش یوون اعلان دے ڈڑاو لگولا چھ ڈڑے دا ون دے لان دے اکو لگولا اس دا انسان دا سے دے چھ دل اللہ رب العزت دا مارغانو وغیرہ پا خبرو باندے دا پویدو توفیق ورکڑے دے دا تمام حیوانات و مارغان خبریں کئی سلیمان علیہ السلام تر دے پورا علم اللہ دا سلیمان علیہ السلام ذکر کئی کہ سلیمان علیہ السلام دا اللہ پاک دا نعمت دا شکر پا انداز کے وہ فرمائل وَعُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْرِ ماتا دا اللہ دا طرف نے دا مارغانو پا خبرو بانے دا پوئی طاقت را کر دے دا پوئی نعمت را کر دے دا مارغانو پا خبرو دا پوئی صفتی را کر دے آگا دا ٹوڑے پا خبرو بانے پیدو دا حیوانات پا خبرو بانے پیدو دا دریاب دا کبارو پا خبرو بانے پیدو بعض دیر عجیبات با واقعات دی نو دا سڑے دا چی دا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ملاقات تروان دی دلم اللہ پاک دا صفت ورکلو دے پیدو پا خبرو بانے نو دا کم ون دا لان دے ڈڑا لگولے دا او آرام کئی دا غونا کے دو مرغین آستی دی دا یو مرغی دا دے بل مرغین پختن چھ دے ون لان دے دا سڑی چھ پروت دا چرتا روان دے
دا بل مرغه ورته جواب ورکړي دا خو د بایزید بسطامی په زرق ملاقات ته روان دا هغه مرغه ورته چې بایزید بسطامی خو مړ دی دا خبره ده واورېده سړی پریشانه شو خفه شو چې زه خو را روان شویم د بایزید ملاقات دپاره او دې مرغو د خولې نه مې واورېدل چې هغه مړ دی یو ځل خو اراده وکړه چې واپس شه بیا یې وی چې اراده خو دې اسم کړې ده دومره سفر دې کړی دی خو لاړ شه که واقعي مړ شوي وي او مزار ته به ورشه دعا به وکړي نو دې روان کله چې ورسېدو د بایزید رحمت الله تعالی علیه ځای ته چې وی قاتل بایزید بسطامی رحمت الله علیه بالکل ژوندی دی ژوندی دی دې حیران څه وخت هغه سره تېر کړ بیا چې کله د هغه نه رخصت اخلي او روانېږي بایزید بسطامی رحمت الله تعالی علیه ته حال وی حضرت را روانو ما د ونې لاندې مې آرام کو دو مرغو خپلو کې خبرې وکړې الله په ما ته پوهې توفیق راکړو یو مرغه بل ته وی دا سړی چرته روان دی وی بایزید بسطامی رحمت الله علیه ته روان دی امرغه ورته وی بایزید بسطامی خو وفات بایزید بسطامی رحمت الله علیه چې واورېدل داسې حیران بایزید بسطامی رحمت الله علیه دنه پوښتنه کوي صاحب دا راته ووایه چې دا خبره دې په کم ورځ باندې اورېدله او په کم ټایم کې د اورېدله هغه راته ووایه ورځ او ټایم ورته وښوی وی چې دا ورځ به او فلانې ټایم په دې باندې مې دا خبره بایزید بسطامی رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي د مرغې خبره بالکل ټیک ده مرغه خبره ټیک کړې ده دا چې کوم ورځ باندې په کوم وخت کې تا واورېدل د مرغې د خولې نه چې بایزید بسطامی وفات دی هغه ورځ باندې په هغه وخت باندې زه د الله د ذکر نه غافل شوی وما زه د خدای د ذکر نه هغه وخت کې غافل شوی وم دا مرغه چې وایي چې بایزید بسطامی مړ دی نو چې څوک د الله ذکر نه کوي هغه مړ دی څوک چې د الله ذکر کوي هغه ژوندی دی نو مرغه خبره ټیک